څو ورځې وړاندې د اسلامي آمارت ویان ذبیح الله مجاهد ټولو مسؤلینو ته امر وکړ چې د مشرتابه د هدایت په اساس هیڅوک حق نه لري چې اوسپنه او نور له کاره لوېدلي وسایل له هیواد بهر وباسي. په پکتیکا کې د اسلامي آمارت ولایتي مسؤلین وايي له هغې ورځې را په دې خوا یې په دغه برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړې چې تر دا مهاله یې 60 موټره کباړ او د نظامي وسایطو پرزې نیولې. نو خپل مصران الحمدلله موږ اړ کړی دی ته جدي امر یې وکړ چې تاسې په دغه شیانو پسې ځیر شئ چې دغه شیان چېرته وي تعقیب یې کړئ ویې نیسي. بیا لله الحمد زموږ ارګانونه په هر ځای کې فعال دي که سرحداتو باندې دي که د روډونو باندې دي دغه موټران مو راونیول. کوم چې نور عام کباړ دي هغه هم د اسلامي امارت امر دی چې هغه به هم نیول کوي نو هغه هم راګرځولي تقریبا 25 موټران د دې زموږ سره اوس ایثار ولاړ دي. په ورته مهال دغه موټرو سره نیول شوي کسان وایي کباړ د محمد نعیم په نامه ټیکدار په کابل کې ورته سپارلی او غوښتل یې پاکستان هیواد ته انتقال کړي چې په انګوراډه کې د مجاهدینو له لوري ونیول شول. دا موټر کې موږ اوسپنه رابرګړې ده موږ ته ویلي ده خلاصه اوسپنه ده نوې اوسپنه ده دا موږ ګمرک ورکوو موږ ته اوسپنه رابرګړې ده. دا کس د خروار د نعیم نومېږي موږ ته دا ځای واڼه کولی و چې واڼه ته به یې د یادونې وړ ده چې په تېرو څو ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې یو شمېر نظامي وسایل او کباړ له هیواد بهر په غیر قانوني ډول قاچاق کېدل چې د اسلامي آمارت د مسؤلینو لخوا پرې کلک بندیز ولګېد او په وینا یې له سرغړونکو سره به قانوني چلند کیږي.